مالدارونه په اکثرو ځای کې د مدرسو والا شکایتونه کوي چې خلکو کومکونه بند کړه. وجه دا وي چې خو امارت د طالبانو د علماو حکومت راغی نو مدرسې به هغه چلوي. حضرت عبدالله ابن عمر ته حضرت مجاهد راغی شاګرد الغزوه څه معنی زه اراده لرم د جهاد چې زه لاړ شم جهاد ته. ده ورته ویلې ته ودرېږه چې زه 100 روپۍ درته راواخلم. هغه ورته ویلې زه ضرورت نه لرم ما ته خدای پاک دنیا هم راکړې په خپل ځان او په مال جهاد کوم. ده ورته ویلې ما شوق دا ده چې د ما روپۍ په جهاد کې ولګېږي. دا ځای نن سبا په دا اوس جلسو کې هم چې زه تللی وم ډېرو ځایو کې مې دغه خبره وکړه. نن سبا د موږ عام مسلمانان ورونه دا ښه مالدار ورونه په اکثرو ځایو کې د مدرسو والا شکایتونه کوي چې خلکو کومکونه بند کړه. وجه دا وي چې خو امارت د طالبانو د علماو حکومت راغی نو مدرسې به هغه چلوي. نو ما دوه خبرې مهمې دی تکړې د عوامو ته چې او خلکو یو خو ولې دا طالب و ملا د ځان نه لرې کوئ دا خو د موږ روحاني پلرونه دي د دغو سره خو د موږ روحاني تعلق ده چې امارت ته یې ورکوئ. امارت خو د ټول ملت ده خو صرف د طالب نه ده د مدرسو خو نه ده خو د ټول ملت لپاره ده. بل طرف ته دا ولې ثواب ته موږ تاسې ضرورت نه لرو بل فرض که موږ ته مهتمم نه درېږي چندې ته خو ته وینې چې جومات شروع ده ته وینې مدرسه شروع ده کار شروع ده ته وینې طالبان دي لنګر شروع ده د ضرورت ځای وینې او خپله ته خدای پاک ثواب په درکوي او یو په 200 درکوي ځکه طالب و مجاهد سره کومک اوله نه یو په 200 خدای پاک کومک درکوي. ولې دغه ته ضرورت کې چې دی د یو وارې ما ته سوال کوي پس د هغه نه بیا زه کومک کوم. ولې ته نه یې محتاج دا یو چې در محتاج دی خو به درشي تا ته به سوال کوي. ولې ته خپله ثواب ته نه یې محتاج. ګورې حضرت عبدالله ابن عمر مجاهد ورته وایي چې زه ضرورت نه لرم. دی ورته ته نه لرې خو زه ضرورت لرم. آخرت ته جنت ته ضرورت لرم چې زه د خپله دنیا په دغه لار کې ولګوم چې الله تعالی ما ته ثواب راکړي.